ګورو بیا هم لیکوډ د خپل لومړي اوور پنځم توپ ترسره کوي یارډ کرلین او دلته بال ایج راسي د فاین لیګ بونډرۍ په طرف باندې او بال د بونډرۍ لین څخه بهر 4 منډې څه بهترینه شاټ لوبونه او بال د بونډرۍ لین څخه دلته په ارامۍ سره بهر کړ څومره ښه لوبېدنه د لوبغاړي کوشال منډس لړخه په زړه پورې انداز سره لوبونه د 4 منډو ښکار ګرځي د نوموړي دغه توپ دلته بیا دفاعي انداز سره توپ لوبول کېږي د منډې چانس موقع نشته او بال د توپ مخه یې وکړل راویې ګرځو دغه توپ لومړي اوور کې باسي 5 منډې راځي ورپای ته رسېږي د 109 منډو په هدف په تعقیب باندې کامل مشاره و چې خپله وکټ یې په 0 له لاسه ورکړله باسي 2 توپونه یې ولوبول د لیکوډ پر وړاندې انګلینډ لپاره نو که ګورو په توپوهنه کې کوم بیټرانو نن جوس بټلر 25 منډې جوړې کړې ډوکټ بن ډوکټ 0 جاکب بیتل بیا 3 همداشان ټام بنټن هاري بروک 4 سیم کرن 58 ښه ولوبېد جبل جیکس 3 منډې لیم ډوسن 14 جیمي اورټن 2 عادل رشید 7 منډې او لیکوډ 1 منډه د خپل لوبډلې په ګټه جوړه کړله هم ګورو چې توپ اچونې لپاره لوبغاړی لیم ډوسن راغلی دی لومړی توپ یې په دفاعي انداز سره ولوبول شو د منډې چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي دفاعي انداز سره دلته دغه توپ لوبول کېږي اصل توپ لوبونې لپاره کوښښ بال راباندې د ډیپ بیکورډ پوینټ په طرف باندې فیلډر هلته په ځای سره شته د منډې چانس موقع نه وه چې ترلاسه یې کړي بیا هم توپ لوبول کېږي روان دی توپ د پرله پسې دفاعي انداز سره توپ اچونه ترسره کوي او بیټر پتوم نیسانکا د شاټ لوبونې لپاره کوښښ کوي غټ شاټ لوبونې لپاره هڅه کوي نوموړی لا هم کټ کېږي دغه توپ د شاټ تړمن فیلډر په چټکۍ سره توپ مخه کوي او په ارامه سره یې دلته توپ فیلډ که د منډې چانس یوازې 1 منډه ترلاسه کوي په دغه موقع کې ډېر ښه روان دی ډېر ښه لګیا دی په توپ وهنه کې 109 منډې هدف دی نو دغه هدف ته رسول د دوی لپاره اسانه دي تر څو دوی وشي کولی چې همدغسې په ارامه سره یوه منډه ترلاسه کړي یوې منډې ته کوشش وکړي او په منډه جوړولو سره دوی کولی شي دغه هدف ته ځان ورسوي
وروستی توپ د ډاوسن د اوور ګورو بیا هم توپ لوبول کیږي او سیده د فیلډر لاسو ته بهترینه بال د اوور پای چانس موقع نه به د منډې لپاره اوور پای ته رسیږي په دغې اوور پای ته رسېدو سره سریلانکا لوبډلې نو شپږ منډې جوړې کړې دواړه پای ته رسېږي نن بیسټنزی وکټ لږ څه سخته ښکاري او زما په اند سره چې منډې جوړول په مشکل دی لیکوډ راځي بیا هم په لومړي توپ د نوموړي دغه توپ یوه منډې لپاره لوبول کېږي په ارامه سره یوه منډه ترلاسه کړله په دغه موقع کې د یوې منډې فرصت موقع وه او وشي کولی چې منډه په ارامۍ سره جوړه کړي یو ځل بیا بهترینه بال آوټ ساید دلته بهر ځي توپ د نوموړي څخه د منډې چانس موقع نشته بیا هم بهترینه بال د ووډ لړ خطر سره کیږي څومره ښه لګیا دی په توپ اچونه کې نوموړی په روانه موقع کې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې لومړي ځل په روان سیریز کې چانس ورکړ شوی دی او په خپل لومړي اوور کې وکټ ترلاسه کړی لومړي اوور کې په وکټو اخیستو بدله شوی دی نوموړی یو ځل بیا لیکوډ د خپل دویم او دریم توپ به ترسره کوي 2.2 اورونو کې سریلانکا اووه منډې لري او یو وکټ یې د لاسه ورکړی بیا هم ډرایو کولو کوشش شاټ کور کې فیلډر شته د منډې چانس موقع نه ورکوي چې منډه ترلاسه کړي څومره ښه ځای کې لاین او لین سره توپ اچونه د نوموړي لړ خطر سره کیږي د استرالیا او د انګلینډ ترمنځ په سیمی فاینل سیالۍ کې لومړنی سیمی فاینل هم پای ته ورسېد په هغه سیالۍ کې نو انګلینډ بریا ترلاسه کړله او ویې شو کولی چې د استرالیا لوبډلې ته ماتې ورکړي او د لومړۍ لوبډلې په توګه د 2026 کال انډر 19 نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړې او په نیمه پای لوبه کې سبا په افغانستان بیا د هندوستان پر وړاندې لوبې ترسره کوي دغه سیالۍ ژوندی بهیر د همدې یوټیوب چینل کاوډ ډرایو څخه به راسره تعقیبوي لینک درکړل شوی دی په لینک کلیک وکړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او همدغه یوټیوب چینل د لارې به راسره د دغه سیالۍ ژوندی بهیر تعقیبوئ ګورو بیا ځل توپ لوبول کېږي د آن سایډ په طرف باندې ډیپ میډ وکټ ته روان دی په ارامۍ سره یوې منډې موقع او په دواړه بیټران یې په جوړولو سره بایډلي کېږي سټرایک باندې نیسانکا اوس قرار لري په شپږو توپونو باندې 3 منډې جوړې کړې دي وروستي توپ ته د روان اور منتظر کېږو چې څه ډول یې ترسره کوي لیکوډ اصل غټ شاټ بال په هوا کې دی فیلډر د بال فیلډ کولو کوښښ کوي بهترینه فیلډینګ توپ یې له بونډرۍ راګرځولی خو بیرته دی په بونډرۍ کې بهر پاتې کېږي او نه چندان فیلډینګ 6 منډې راغللې د 6 منډو لپاره دلته دغه توپ د بونډرۍ لاین څخه بهر ځي څه بهترینه موقع وه د بیټل سره خو لکه څنګه چې په دویمه شل ورځې سیالۍ کې نوموړي څه ډول ډګر ساتنه کړې وه ورته ډګر ساتنې کوښښ خو داسې بریالی نه شو نوموړی په توپ راګرځونه کې او دلته توپ د 6 منډو لپاره بهر ځي له میدانه 3 اوره پای ته رسېږي په وروستي توپ د لیکوډ 6 منډې راغللې 14 یو وکټ سریلانکا له لاسه ورکړې نن نو سیم کرن یوازینی بیټر و چې تر نورو
بیټرانو ښه ولوبېد او نیمه سلیزه یې د خپلې لوبډلې په ګټه جوړه کړله او هدف یې تر 109 منډو ورسو. بیا هم جیمي اورټن توپ اچونې لپاره راځي. لومړی توپ د کوشال منډس لړخه ولوبول شو د یوې منډې لپاره په ډیپ سکویر لیګ کې. په ارامه سره یې دلته منډه ترلاسه کړله. وروستي توپ باندې بیا نو نیسانکا ډېر بهترینه شاټ ترسره کړی و. بیت هلته بیا د کیچ کولو کوښښ کوو خو بریالی نه شو نوموړی او هماغه و چې شپږ منډې په هغه توپ باندې راغللې. توپ یې نیولی خو ولې وروسته بیا بونډرۍ څخه وړي. دا ځل بیا هم غټ شاټ بال په هوا کې او دې سره بال د وایډ شلانګان بونډرۍ بهر شپږ منډې. څومره ښه لوبېږي دلته نیسانکا. د شپږو منډو لپاره یې توپ د بونډرۍ لاین څخه بهر وغورځو او له دې سره 21 منډې پورته کېږي د سریلانکا د لوبډلې. په روان انینګز کې دا دویمه بونډري ده چې ترلاسه کوي نیسانکا. دویمه شپږیزه ازل بیا هم قدمونه استعمال کوي خو توپ ولوبو شاټ منډ وکټ. فیلډر هلته شته په ځای سره یوې منډې موقع ترلاسه یې کړله. تېر توپ لږ څه مخکې شاټ ترسره کړ اف سټمپ څخه هم لږ بهر خو نیسانکا بیټ ته ډېر ښه راغی. هغه بیا د وایډ شلانګان بونډرۍ په طرف باندې د 80 مترو په واټن سره بهر د میدان څخه وغورځو. ګورو دلته توپ کټ کېږي د ډیپ بیکورډ پوینټ په طرف باندې. فیلډر ته وخت موقع نشته او بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. ته یو بهترینه شاټ او د 4 منډو لپاره بال د بونډرۍ لاین څخه بهر ځي. ډېره ښه لوبېدنه به د نیسانکا لړخه. بیک ټو بیک بونډریز پرله پسې دلته بونډرۍ د چې ترلاسه کوي نوموړی. خوشحال منډس دلته دغه توپ لږې ځان ته پرېښود او په ګیپ خالیګاه کې د شاټ تھرډ مین او ډیپ پوینټ ترمنځ په خالیګاه کې ولوبو. بیا هم توپ لپول کېږي ورته شاټ. د اصل مس فیلډینګ. توپ بیک اپ کې فیلډر د شاټ تھرډ مین څخه راځي رامنې کوي او بیا هم په ارامۍ سره یوه منډه ترلاسه کوي. 22 منډې ورسېدې د سریلانکا د لوبډلې. 14 منډې راغلي په 5 توپونو په روانه اور کې. ګورو چې سریلانکا دغه هدف ته څه ډول خپل ځان رسوي. په خپل کوربتوب باندې د دغه سیالیو کوربتوب ترسره کوي. یو ځل بیا توپ لوبول کېږي په شاټ میډ وکټ کې. فیلډر نشته. د یوې منډې موقع په ارامۍ سره ترلاسه کوي. اروپای ته ورسېد. 14 منډې په دغه اور کې راغللې. اته ویشت څلور اروپای ته رسېږي. 101 نورې منډو ته ضرورت لري په 96 توپونو باندې. حسرنګ او پتوم نیسانکا سبا ته د افغانستان او د هندوستان ترمنځ د کرکټ د 20 ورځې نړیوال البته د 19 کلونو د نړیوال جام مهم او په زړه پورې سیالي چې سیمی فاینل پړاو دی. دغه به هم د کور ډرایو یوټیوب چینل څخه درته نشریږي او د دغې یوټیوب چینل لینک مې درکړی دی. کولی شئ چې راسره د همدغه چینل نه د کرکټ د لوبو ژوندی بهیر تعقیب کړئ او هغه سیالۍ راسره د کور ډرایو یوټیوب چینل څخه د لایف سکور اپډیټ سره په پښتو ژبه کمنټرۍ باندې واورئ ویې ګورئ تعقیب یې کوئ راسره. لیم ډونسن راځي توپ اچونې ته. لومړی توپ باندې سویپ هڅه. دلته د ډیپ سکویر لیګ بونډرۍ د پاسه او 6 منډې. هغسې شاټ چې رحمان لا ګربز عادت و. دلته نیسانکا دغه شاټ ترسره کوي د 6 منډو لپاره. بال د بونډرۍ څخه بهر غورځوي. 6 منډې ترلاسه کړې. څه ښه لوبېدنه ده د نیسانکا لړخه. د 6 منډو لپاره توپ د بونډرۍ لاین څخه بهر غورځوي. 24 منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې. فیلډر ته وخت موقع نه وه یوازې ننداره کوله د توپ سیالي کو. دا ځل بیا هم شاټ او دلته په ډیپ کور کې فیلډر په ځای سره او کیچ آوټ. سیده د فیلډر لاسو ته دغه توپ او
وکټ یې له لاسه ورکړه. د شپږیزې وروسته وکټ راځي. له مخې پورته کړ نوموړی دغه لوبغاړی. پاتوم نیسانکا بالاخره بهر ځي له میدانه 12 توپونو باندې 23 منډې جوړې کړې. بالاخره خپله وکټ له لاسه ورکړه. د کامل مشاره سره په هغه اپشن کې یو ځای شو کوم چې دوی له لاسه ورکړې خپله وکټې او بهر ځي. د پر ځای باید نوی بیټر ګورو نو چې څوک راښکته کېږي میدان ته. راتنیاکي پاون راتنیاکي راځي د توپوهنې لپاره. 2 سیالیو کې 40 منډې لري او د بیا 40 منډې په 13 سیالۍ کې ترلاسه کړي د خپلې لوبډلې په ګټه باندې. ډوسن یې پر وړاندې توپ اچونه کوي. فرنټ پورټ راتاک توپ لوبول کېږي په ډیپ مډ وکټ کې. فیلډر هلته شته د توپ مخه کوي په اسانۍ سره. یوه منډه ترلاسه کړه دواړه بیټرانو. پیګي نندس که ګورو د استرالیا د لوبډلمشر په یوازې ځان سره د انګلینډ د انګلستان دفاع پر وړاندې ډېر ښه لوبېدنه ترسره کوله او په هغه سیالۍ کې نو د 100 منډې جوړې کړې او بالاخره په 100 منډو هغه بیا کیچ اوټ کېږي او خپله سیالي وبایله. وکټ د بیا د لاسه ورکړه وروستی وکټ وه او انګلینډ د لومړي ځل لپاره البته انګلینډ یو ځل بیا وشو کولی چې د دغې روان جام پای لوبې ته لار پیدا کړې د لومړنۍ لوبډلې په توګه باندې. دلته د سریلانکا او د انګلینډ ترمنځ د 20 ورځې سیریز وروستۍ سیالۍ ده. یوه سیالۍ انګلینډ بله بیا سریلانکا. ګورو نو چې دغه سیالۍ کې څوک بریا ترلاسه کوي. اروپای ته رسېږي. د 5 اورونو په اختتام 30 لوبغاړي د لاسه ورکړي. سریلانکا د 109 منډو د هدف په تعقیب باندې. ریکوایر رن ریټ 6.13 کرنټ رن ریټ بیا د دوی کې ګورو 7.40. 92 نورو منډو ته ضرورت لري په 90 توپونو باندې. ډوسن 2 اوره 10 منډې یو وکټ. د نیسانکا وکټ وه چې د شپږیزې وروسته یې نوموړی د خپل بال ښکار کړ او له مخې پورته کړ نوموړی. ګورو به چې بل څوک راځي د توپ اچونې لپاره په ربانه سیالۍ کې تر څو توپ اچونه ترسره کړي. سام کرن نن یې بهترینه توپوهنه ترسره کړه د خپلې لوبډلې لپاره. نیمه سلیزه یې جوړه کړه په ربانه سیالۍ کې. توپ اچونې لپاره اوس انتخاب شوی دی. به ګورو چې توپ اچونه کې په لومړي توپ باندې د نوموړي کومه منډه نه راځي. ډاټ توپ ترسره کړ د پاون راتنیاکي پر وړاندې. په 13 سیالۍ کې بیا بهترینه توپ اچونه ترسره کړې وه. سام کرن نوموړي هیټریک ترسره کړی و. لومړنۍ 20 ورځې سیالۍ کې د خپلې لوبډلې په ګټه باندې 3 وکټې پرله پسې ترلاسه کړې وې. بیا هم بهر دغه توپ ایج او د شاټ تړمن فیلډر د پاسه بال د بونډرۍ بهر 4 منډې. بهترینه کټ شاټ ترسره کوي دلته. ایج راغی او 4 منډې ترلاسه کړلې. 41 منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې په ربانه سیالۍ کې. څومره ښه لوبېدنه غوښتلې چې سکویر کټ ترسره کړي خو بال د بیټ په جی ایج سره لګېږي او د
شاټ تھرډ مین په طرف باندې د څلورو منډو لپاره بهر ځي دغه توپ بیا 41 منډې پوره شوې د سریلانکا د لوبډلې په شپږو توپونو باندې 7 منډې پارټنرشپ یا ملګرتیا ترسره کړې دواړو بیټرانو تر دې دمه هیله لرم چې تاسې هم لایف درسره لایک کړئ د ملګرو سره هم شریک کړئ ګروپونو کې سیم کرن کو ګورو د خپل لاس چپ لاس قچۍ ګوتې بیا پټې کړې ده دی په لومړی نه بلکې دویمه شلوري سیالۍ کې ژوبل شو او دغه ژوبلېدو تاثیر اوس هم د نوموړي په لاس کې ښکاري او په مخه کې شلوریزه نړیوال جام ورلډ کپ هم لري دوی اته اتیا توپونو باندې اته اتیا منډې په کار دي په هر اوور کې واضح شپږ منډو ته ضرورت لري یو ځل بیا سیم کرن دا ځل لږ څه مخکې د پابند راتنیا کې توپ ترسره کړ او هغه هم په شاټ کور کې فیلډر شته د منډې موقع نه ورکوي دغلته ولوبه ډاټ توپ راځي د څلوریزې وروسته د سیم کرن ډاړخه له دې نه وروسته بعد ویل جاکس عادل رشید هم راځي توپ اچونې لپاره بهترینه آپشنز لري د بالینګ کې له ځان سره هاري بروک کټ کېږي دغه توپ د ډیپ د ټورنمنټ په طرف باندې فیلډر هلته شته په ارامۍ سره د یوې منډې موقع او په یوې منډه جوړولو باندې بدله کېږي سیم کرن بیک اپ د هینډ هغه توپ ترسره کړی به ګوري یو ځل بیا سیم کرن دفاعي انداز سره دغه توپ لوبول کېږي د منډې چانس فرصت نشته چې ترلاسه یې کړي ریکوایر رن ریټ 6.14 کرنټ رن ریټ 7.020 پنځه اتیا توپونو باندې 7 اتیا نورو منډو ته ضرورت لري د سریلانکا لوبډله په ربان شل اوریزه سیالۍ کې وروستۍ شل اوریزه سیالۍ د دواړو لوبډلو ترمنځ کټ کېږي دغه توپ بیا هم د ډیپ ټورنمنټ په طرف فیلډر نه ښکاري بال فیلډ کولو کوښښ کوي بیتل او ناکامه بال د بونډرۍ بهر 4 منډې ډېر کوښښ وکړ تر وروستۍ پورې بیتل خو توپ ته نه رسېږي او د خوشحال منډس توپ ته دغه لارښوونه د 4 منډو لپاره بهر د بونډرۍ ځي په وروستي توپ بونډرۍ ترلاسه کړه 9 منډې په دغه اور کې راغلې 2 بونډریو څخه برخمن ور پای ته ورسېد شپږ اورو په اختتام 40 دوه لوبغاړي سریلانکا له لاسه ورکړي دي څومره ښه لوبېږي 15 توپونو 14 منډې خوشحال منډس د حالاتو مطابق توپ وهنې ته ادامه ورکړې په 7 توپونو 7 منډې بیا پوان راتنیا کې وروستی وکټ په توم نیسانکا او چې په 12 توپونو باندې 23 منډې جوړې کړې د هغه نه مخکې کامل مشاره و چې په 0 یې خپله وکټ له لاسه ورکړه 3 اتیا نورو منډو ته ضرورت لري په 4 اتیا توپونو باندې د سریلانکا لوبډله په رابانه سیالۍ کې تر څو بریا ترلاسه کړي دا چې دوی څه ډول به لوبېږي څه ډول دغه هدف ته ځان رسوي معلوم به شي عادل رشید راغلی توپ اچونې لپاره قدمونو استعمال سره د 3 قدمه مخکې راغی توپ ولوبه او د لانګا په طرف باندې ویل جاکس هلته په ځای سره شته یو منډه په ارامۍ سره جوړه کړه په دغه وخت کې نو د انګلینډ لوبډلې 15 منډې جوړې کړې وې خپلې 4 وکټې د لاسه ورکړې وې په شروع کې او سریلانکا ګورو 2 وکټې که څه هم له لاسه ورکړي خو ولې 40 منډې لري هم لیګ بریک بهر دغه توپ ځي لیفټ ټیکل وکټ کیپر خوشحال منډس ځکه توپ ته نه رسېده ډېر غټ بریک وکړ توپ او جوز بټلر په لاسو کې توپ پاتې کېږي ګورو بیا هم عادل رشید ازل بهترینه بال بیټ کړ نوموړه بیا هم ډاټ توپ راځي بټلر په لاسو کې توپ پاتې شو د منډې چانس فرصت نو چې ترلاسه کړی وی په دغه موقع کې
ډېر غټ ټرن ډېر غټ بریک سره توپ اچونه کوي. عادل رشید په لومړنۍ سیالۍ کې تقریبا 3.8 درجې د ده توپ بریک کوه، تابعیته بیټران ته په اسانۍ سره نه په بیټ نه راتله او غټ سرخوږی جوړ کړی و د بیټرانو لپاره. یوې منډې لپاره په اسانۍ سره دغه توپ بیا د کور په طرف باندې لوبولی و. راتنیک سټرایک ته راځي عادل رشیدي پر وړاندې ګونډه لګوي، پول کوي دغه توپ د وایډ اشلانګان په طرف فیلډر هلته جیمي اورتن شته په یوې منډې جوړولو سره بریالي شول. 9 منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې. آیا انګلینډ لوبډله به د 119 منډو څخه دفاع ترسره کړې او که نه؟ عادل رشید کو ګورو په توپ اچونه کې د ده بال ډېر زیات ټرن کوي. لیټ کټ لوبونه په شارټ تھرډ مین کې فیلډر شته، توپ مخه کوي خو یوه منډه دواړه بیټران ضرور جوړوي. چټکۍ سره دغه یوه منډه ترلاسه کړه دواړه بیټرانو. اروپای ته رسېږي 4 منډې په دغه اور کې راغلي. 50 منډې هم د سریلانکا پوره شولې. یوازې 9 نورو منډو ته ضرورت لري په 88 توپونو باندې او دا ښه پریپریشن ښه آمادګي ده د دواړو لوبډلو لپاره راتلونکي نړیوال جام ته. او په راتلونکي نړیوال جام کې به سریلانکا په کوربتوب هم بهترینه سیالۍ هلته ترسره کېږي. پاکستان بیا د هندوستان پر وړاندې د سیالۍ کولو څخه ډډه کړې ده. خو خوند به هلته وکړي چې کله پاکستان او د هندوستان ترمنځ وروستي سیالي یوازې بریا ته ضرورت لري پاکستان تر څو دویم پړاو ته بیا کوالیفای وکړي او هلته بیا د هندوستان سره دوی سیالي پاتې نو سیالي نه ترسره کوي، دوی به بیا الریډي بار کېږي د ټورنمنټ څخه. بیتل راغله توپ اچونې لپاره. جاکب بیتلز لومړی توپ ولوبول شو د یوې منډې لپاره. درې سیالیو کې 4 وکټې لري، 10.03 اکانومۍ سره. بیسټ بالینګ یې 2 وکټې 20 منډې په یوه سیالۍ کې. پارټ ټایم بالر ښکاري نوموړی بیا چپ لاس باندې ورو توپ اچونه کوي. شاټ کاور ته توپ لوبولل شوی دی، دلته د منډې چانس فرصت نشته. په ارامه سره یې توپ فیلډ کړ هاري بروک. بیتل یو ځل بیا توپ لوبول کېږي راباندې د شارټ سکویر لیګ په طرف باندې فیلډر د بال فیلډ کولو کوښښ کوي. یوې منډې موقع په ارامه سره یې ترلاسه کړله. کامل مشاره په 0 باندې په شاټ مډ وکټ کې وکټ له لاسه ورکړله. له هغه نه وروسته بیا پتوم نیسنکا 2 شپږې ترسره کړلې. همداشان وروسته بیا د ډاسن ښکار ګرځي په شاټ کور کې، هغه بیا د کیچ ورکړ. ګورو بیا هم بیتل توپ لوبول کېږي، دفاعي انداز غوره کړی و خو ګیپ خالیګاه ته دغه توپ لاړ. یوه منډه خپله بټلر د توپ مخه وکړه، یوه منډه بیا هم ترلاسه کوي. لومړني 4 توپونو باندې 3 منډې راغلي د بیتل پر وړاندې. فلیک کوي دغه توپ د آن سایډ په طرف باندې، بیا هم فیلډر د بال مخه کوي. ډیپ سکویر لیګ نه راغلی توپ مخه یې وکوله، یوه منډه په ارامۍ سره ترلاسه شوه. د یوې منډې فرصت او په ارامه سره یې جوړه کړله. کور ډرایب یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ. د همدې چینل د لارې به تاسې د کرکټ د لوبو ژوندی بهیر را سره تعقیبوئ. نن یوازې امتحاني ډول سره د فیسبوک نه دغه سیالۍ و لایف راغلی. روسیه توپ هم لوبول کېږي، د منډې چانس نشته. اروپای ته ورسېد، 4 منډې په دغه اور کې راغللې. 4-50 په اختتام 2 وکټې بیا سریلانکا له لاسه ورکړي دي. دوه ویشت توپونو باندې 20 منډې پارټنرشپ یا ملګرتیا ترسره کړې ده دواړو لوبډلو ترمنځ. وروستۍ سیالي بیا ترسره کېږي او
څلور ورځې پس د امریکا او همداشان ورسره په څنګ کې د انډیا ترمنځ په لوبه پاتې نړیوال جام پیل کېږي، آغاز به کېږي. عادل رشید د توپ ولوبول شو، دلته بیا هم د یوې منډې فرصت په ارامۍ سره یې ترلاسه کوي. په ارامه سره یوه منډه جوړه کړه دواړو بیټرانو. ډېر ښه لګیا دی کوشال منډس او راتنیه کې په روانه سیالۍ کې. عادل رشید بیا هم فلایټ ډیلیوري لو پولټاس سره پوش کېږي. دغه توپ د لانګ اپ په طرف د یوې منډې موقع په ارامۍ ترلاسه کړه. درې اویا نورې منډې په کار دي په اویا توپونو باندې په روانه سیالۍ کې د سریلانکا لوبډلې لپاره. عادل رشید بیا هم په خپل بالینګ کې مصروفه د اصل قدمونو استعمال سره توپ لوبول کېږي. دوه درې قدمه مخکې راغی. لانګ اپ بیا هم ټارګېټ د دواړو بیټرانو په لوبېدنه. پرله پسې په لومړني درې توپونو باندې درې منډې راغلي، په هر یو توپ باندې سنګل جوړه کړې. په دغه وخت کې نو د انګلینډ لوبډلې 450 منډې به 4-5 لوبغاړي د لاسه ورکړي وه دوی. بهر د لږ سټم نه پول کړ دغه توپ ګیپ خالی کا میډ وکټ کې او بال ته بونډرې بهر 4 منډې. یو بهترینه شاټ دلته د کوشال منډس لړخه خراب توپ تخصصه بهر لږ سټم کې ترسره کړه. ده هم پول کړ د انسټ میډ وکټ بونډرې په طرف باندې او د 4 منډو لپاره یې بهر وغورځو. بهترینه شاټ لوبونه وه د نوموړي لړخه. بیا هم ګورو توپ کټ کېږي د ډیپ کور پوینټ په طرف باندې. فیلډر هلته ډیپ کې شته. یوه منډه بیا هم په ارامه سره جوړه کړه. 2 شپېتو ته منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې. وروستي توپ ته منتظر پاتې کېږو. عادل رشید په روان سیریز کې نو 4 وکټې لري او دلته بولډ آوټ سیده میډل سټمپ د نوموړي څخه ولې داخل ته توپ راغی او هېڅ پوه نه شو راتنیه کې په توپ لوبونه کې پاتې راځي او د ګوګلې توپ ښکار ګرځي. عادل رشید د وکټو یادونه مې د نوموړي کوله او هغه بیا وکټ ترلاسه کړه. 5مه وکټ په لومړنۍ شل اوریزه سیالۍ کې 3 په دویمه کې ایوا او په وروستۍ شل اوریزه کې بیا د خپل دویم اوور په وروستي توپ باندې یو بله وکټ اخلي. 5 وکټو سره مخکې خلی ترتیبه نوموړی د وکټ اخیستونکو په قطار کې. راتنیه کې 15 توپونو 14 منډې جوړه کړې د یوې څلوریزې په ترسره کولو سره 6.7 سټرایک ریټ سره نوموړی بهر ځي. بالاخره د میدان څخه بولډ آوټ ښکار شو د عادل رشید او له مخې پورته کړ نوموړی. څوک به راځي نوی بیټر د توپ وهنې لپاره؟ کوشال منډس کې منډس دا نو بیا 2 نومونه دلته ایښودل شوي دي خو معلوم وشي چې بل نوی بیټر څوک دی د کوشال منډس سره د توپ وهنې په برخه کې. 6 توپونو باندې 7 نورو منډو ته ضرورت لري. 6.09 ریکوایرډ رن ریټ کرنټ رن ریټ بیا 6.89. منډو منډس راځي د توپ وهنې لپاره. 10 سیالیو کې 540 منډې لري، 140 سټرایک ریټ، 3 نیمه سریزې جوړې کړي، 15 یې تر ټولو غوره منډې دي. سټرایک باندې اوس نو د جیبل جیکس پر وړاندې بالینګ کې چینج. کوشال منډس او دلته کیچ آوټ لیګ سټمپ باندې خراب بال او د بیا د پول کولو کوشش وکړ. ډبل منډ شو زړه نه زړه. هماغلته بیا په شارټ فاین لیګ کې عادل رشید لاسو ته دغه کیچ ورکوي. یو بل زیان، څلورم نقصان د سریلانکا لپاره. د 109 منډو هدف کې دوی راګیرېږي. ویل جیکس له مخې پورته کړ کوشال منډس. 6 توپونو 6 منډه جوړه کړه، 4 یې 100 سټرایک ریټ سره بهر ځي له میدانه. د 6 منډو میلمه په دغه سیالۍ کې ویل جیکس پر اتک سره د خپل لومړی اوور په لومړی توپ وکټ ترلاسه کړه.
څه چې ضرورت و هغه یې ترسره کړ او په میدان کې بیا د ډرینکس بریک دی دلته تاسې هم هیله کوو چې د کاور ډرایب یوټیوب چینل چې لینک مې درکړی درسره سبسکرایب یې کړئ د افغانستان او د هندوستان ترمنځ سبا چې کومه وروستی نیمه پای لوبه دویمه نیمه پای لوبه ترسره کېږي ګټونکي لوبډله بیا انګلینډ سره په پای لوبه کې مخ کېږي به دعاوې کوئ خپلو اتلانو ته چې هغوی په هغه سیالۍ کې اتلولي ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره افغانستان د انډر 19 ورلډ کپ پایلوبې ته لار پیدا کړې او دا زموږ دریم ځل دی چې نیمه پایلوبې ته افغانستان د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړي لار پیدا کوي او کوم ځل په دې نه دي بدلې شوي افغانستان چې پایلوبې ته لار پیدا کړي او یا هم نړیوال جام په پایلوبه کې ولوبېږي نو انشاءالله امید شته تمه شته چې دا ځل افغانستان په نیمه پایلوبه کې ولوبېږي او بریا ترلاسه کړي د دې نه وړاندې د هندوستان سره چې کوم د سیریزو په هغې کې افغانستان بهترینه لوبېدنه ترسره کړې وه او هغه سیریز افغان لوبغاړو بیا ډېر ښه لوبولی وه نو تمه شته چې هغه سیریز ته ورته په سبانۍ لوبه کې افغانستان ولوبېږي لوبېدنه ترسره کړي او د اتلولۍ ترلاسه کولو لپاره د انډر 19 یا د 19 کلنو نړیوال جام نیمه پای لوبې ته کوالیفای وکړه او هلته بیا انګلینډ پر وړاندې بریا ترلاسه کړو نو دا به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې یوه نه هېرېدونکې شیبه وي نیسانکا 12 توپونو 30 منډه جوړ کړ ډوسن ښکار وګرځېد مشاره په 2 توپونو 0 د لوکي ووډ ښکار وګرځېد او همداشان خوشحال منډز بیا 26 توپونو باندې 26 منډې جوړې کړې او د ویل جیکس ښکار ګرځي او ورسره په څنګ کې عادل رشید بیا د پون راتنیاکي وکټ بورډ آوټ په صورت کې ترلاسه کړه ناخوښه دی د خپل دغه شاټ څخه خوشحال منډز چې وکټ یې په ترلاسه ورکړله دسن شناکا لوبډل مشر د سریلانکا د خوشحال منډز کامل منډز سره البته توپوهنه به کوي ملګرتیا به کوي خو دلته بیا اشتباه شوې دی لیانګي راځي جانت لیانګي 14 سیالو کې 159 منډې لري 140 تر ټولو غوره او سټرایک ریټ بیا د نوموړي ډېر زیات لوړ دی 151 سټرایک ریټ سره دی بیا لوبېږي دغه توپ بیا هم پول کوي د شاټ سکویر لکه عادل رشید په ضد سره شته د منډې فرصت چانس نه ورکوي چې منډه ترلاسه کړي کامنډو منډس او جنیت لیانګي توپ وهنه کوي لږ سم نه بهر دغه توپ امپایر پرېکړه وایډ بال 3 ته منډې رسېږي د سریلانکا ته لوبډلې ته 109 منډو هدف په تعقیب باندې ډېر غټ بریک کوي په لږ سټم باندې دغه توپ بهر ځي یا هم توپ لوبول کېږي په شاټ سکویر لږ کې وشکاټ دغه توپ یوې منډې لپاره په ارامه سره یې منډه ترلاسه کړله وروستي 2 توپونو ته منتظر پاتې کېږو چې څه ډول به یې ترسره کوي ویل جیکس تر دې دمه د وکټ یې برخمن ور ترسره کړی دی 4 توپونو یوازې 2 منډې ورکړې نوموړي د وایډ په صورت کې یو سنګل بیا هم راغلی ویل جیکس د انګلینډ د لوبډلې تجربه کاره لوبغاړی 140 سټرایک ریټ سره بیا په شل اوریزه سیالیو کې لوبېږي کامنډو منډس چپلاسی بیټر دی سلیپ فیلډر هم راغلی دی ډېر شاټ ولاړ دی نوموړی هاري بروک دلته توپ په لږ څه بون سره بهر ځي د نوموړي څخه بیټ کړ دغه موقع کې کامنډو منډس نه توانېږي چې دغه توپ په بیټ راولي اصل توپ روان دی د آن سایډ په طرف فیلډر هلته په ځای سره شته یوې منډې موقع ور پای ته رسېږي 10 روپۍ اختتام 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي سریلانکا د 119 منډو په تعقیب اوس نو 18 توپونو 4 نورو منډو ته ضرورت لري 4 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي او په دغه وخت کې بیا انګلینډ 15 لوبغاړي د لاسه ورکړي دي سیم کرن په 48 توپونو نن 58 منډې جوړې کړې جس بټلر بیا په 21 توپونو 25 ډوسن په 20 توپونو 14 عادل رشید 15 توپونو 1 ناټ آوټ پاتې شو چامیرا بهترینه بال 4 15 وکټې
پاتیرانه 4 2 وکټې، مهیش تکشانه 4 14 1 وکټ، ولاړګي 4 راتیش 1 وکټ ترلاسه کړه. بل اخنا ویل جیکس 3 1 وکټ، عادل رشید 2 12 1 وکټ، ډوسن 2 10 1 وکټ او لوک ووډ بیا 2 14 1 وکټ لزان سره لري په ربانه سیالۍ کې. عادل رشید بیا هم انتخاب شوی توپ اچونې لپاره. ګورو دلته بیا هم بهترینه بال، څه بریک دی په دغه ویشتین ځای کې نن. داخل ته توپ راځي د کامندو منډس پر وړاندې او هغه په لوبولو کې پاتې راځي. عادل رشید تیر اور کې بیا د راتنه کې وکټ ترلاسه کړی و، هغه یې سپو شوی نه و په ځان باندې او بولډ آوټ کړی و. دلته بیا سنګل راځي د سلاک سویپ کوښښ د کامندو منډس لړخه. دریم توپ لپاره مدګي نیسي، فیلډینګ چینج لري عادل رشید له ځان سره. 6.52 ریکوایرډ رن ریټ، یعنې 6.9 منټې په هر اوور کې پکار دی او کرنټ رن ریټ بیا 6.39. 58 توپونو باندې 63 نور منډو ته ضرورت لري. بیا هم مخکې راځي سویپ کولو کوښښ، توپ روان دی د فاین لیګ په طرف باندې، سکویر لیګ نه فیلډر راځي خو د بال فیلډ کولو کې ناکام او بال ته باونډري بهر 4 بنډې. ضروري څلوریزه او بیا ورته منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې. دلته لیانګي دی چې مخکې راځي اپ سټمپ ته او د پښه لګوي، ګونټه لګوي او دغه توپ بیا سویپ کوي د فاین لیګ باونډري په طرف باندې. که څه هم د سکویر لیګ فیلډر ډېر هڅه کوي مګر بال ته باونډري بهر ځي. بیا ځل ورته شاټ، خو دا ځل توپ په ډیپ میډ وکټ کې لوبېدلی دی. سیم کرن د توپ مخه وکولی، یوازې د یوې منډې موقع به ترلاسه یې کړه. یوه بیا منډې پوره شوې د سریلانکا د لوبډلې. په 9 توپونو 9 منډې پارټنرشپ یا ملګرتیا ترسره کړې. په لومړنۍ سیالۍ کې 2.3 درجې بال ټرن کوه. د بیا په دویمه شلوریزه سیالۍ کې هم 3 درجې او نن بیا 3.5 درجې ټرن کوي بال په دغه پیچ کې. تو بیا هم لبول کېږي د لیګ سایډ باونډري په طرف باندې، سکویر لیګ ته فیلډر هلته په ځای سره 20 منډې موقع به. په دویمه شلوریزه سیالۍ کې 2.9 درجې، په دریمه شلوریزه سیالۍ کې چې نن شپه ده په دغه سیالۍ کې 3.3 درجې ټرن کوي په پیچ باندې. 4 نمبر پیچ دی په لیکلي کې. عادل رشید د خپل وروستی توپ ترسره کوي، بیا هم سلو ور لږ څه سلو ترسره کړ خو هغه پوش کړی د دان سایډ په طرف. په سکویر لیګ کې فیلډر شته او یو منډه په ارامۍ سره ترلاسه کړه. ور پای ته رسېږي 11 اورونو په اختتام. دریا بیا 4 لوبغاړي سریلانکا د لاسه ورکړي. 54 توپونو باندې 56 نورو منډو ته ضرورت لري تر څو بریا ترلاسه کړي په ربانه سیالۍ کې. وروستی وکټ خوشحال منډس و چې 26 توپونو باندې 26 منډه جوړه کړې نوموړي او هغه بیا د ویل جیکس ښکار ګرځي په بالینګ کې. عادل رشید 3 اوور کې 20 منډې 6.6 اکانومۍ سره یې توپ اچونه ترسره کړې. تر دې دمه یو اوور بل لري، یو وکټ څخه برخمن دی په ربانه سیالۍ کې. ویل جیکس بیا هم انتخابېږي توپ اچونې لپاره. په خپل لومړي اوور کې 3 منډې ورکړي، وکټ یې هم ترلاسه کړه. د 13 اوور په لومړي توپ نوموړي وکټ اخیستې وه. د دویم اوور لپاره به ګورو چې دی څه ډول خپل د توپ آغاز کوي، څه ډول د خپل دغه اوور شروع به کوي. ویل جیکس مصروفه دی په توپ اچونه کې. سایډ سکرین کې لږ څه مشکل لري بیټر لیانګي. ویل جیکس بال ترسره کولو په حال کې بیا هم مخکې راځي ټرن سره دغه توپ، خو فاین لیګ په طرف لوبېدلی، منډې اجازه نشته. فیلډر عادل رشید بیا هم په شاټ فاین لیګ کې توپ مخه کوي.
ډېر بریک کاري ډېر ټرنر کاري په دغه ویشتن ځای کې بیا ځل سویپ کولو کوښښ ډیپ میډ وکټ ته فیلډر هلته بیا که بیتل شته یوې منډې موقع په اسانۍ ترلاسه کوي 52 توپونه اوس نو 55 نورې منډې په کار دي د سریلانکا لپاره په روانه سیالۍ کې یوازینی بیټر سیم کرن چې نیمه سیریزه جوړه کړله جوز بټلر بیا هم د شلو نه پورته 29 منډې 25 منډې جوړې کړه فکر کوم یو ځل بیا ویل جیکس توپ بول کېږي په ډیپ میډ وکټ باندې جیمی اورتن د توپ مخه کوي تر څو پورې چې بال فیټ کېږي دواړه بیټران په دوه چټکو منډو جوړولو باندې بریالي دوه چټکې منډې ترلاسه کړې دلته له باونډرۍ څخه یې توپ راوګرځو نوموړي څلورو منډو مخه یې ژغورلې خو دوه چټکې منډې ترلاسه کېږي بیا د دوو منډو څخه یې راونه شو ژغورلی جیمی اورتن دواړه بیټران بیل جیکس بیا هم لږ څه چټک دغه توپ ترسره کړ پوش کړ د وان سایډ په طرف یوې منډې لپاره بیا هم موقعو په ارامۍ سره یې ترلاسه کوي بیا ته منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې ویل جیکس کامینډو وینډوز تلیانګي دفاعي انداز سره توپ لوبوي منډې موقع نشته دفاعي انداز سره توپ ولوبوي تر دې دمه په دغه اور کې 4 منډې بیا هم راغلي 1.15 اور کې 2 منډې ورکوي ویل جیکس ځل ریوارډ سویپ کوښښ په شارټ ټرمن کې فیلډر شته ډوسن د منډې موقع فرصت نه و چې ترلاسه کړی وی ور پای ته رسېږي 1200 روپۍ ختام بیا 4 وکټ یې سریلانکا له لاسه ورکړي اته څلوېښت توپونو باندې نو اوس نه 52 نورو منډو ته ضرورت لري د سریلانکا لوبډله به ګورو چې دوی څه ډول دغه هدف ته ځان رسولی شي په روانه سیالۍ کې اصل شاټ بیا هم ډېر کلک ګزار توپ ته توپ روان دی د ډیپ میډ وکټ په طرف باندې فیلډر هلته په ځای سره شته یوې منډې موقعو په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه لیمډوزن د خپل دویم توپ ترسره کوي قدمونو استعمال خو بیرته اراده بدله کړه وروستیو کې دفاعي انداز سره توپ لوبوي د منډې چانس فرصت نشته چې منډه جوړه کړي په دغه موقع کې شپږ څلوېښت توپونو باندې 51 نور منډو ته ضرورت لري بیا ځل قدمونو استعمال سټرایټ مخامخ دغه توپ د وې ټپه کې وروسته بال د باونډرۍ بهر 4 منډې بهترینه شاټ ویلکم باونډري د سریلانکا لپاره له څو اورونو وروسته دلته باونډري ترلاسه کوي پرله پسې په 2 توپونو قدمونو استعمال وکړ تیر توپ دفاعي انداز وروستیو کې بیرته منډه یې ترلاسه نه کړه خو دغه توپ باندې بیا د مخامخ باونډرۍ په طرف 4 منډې ترلاسه کوي وکټو ته مخکې راځي ډېر ښه سوچ ښه فکر او 4 منډې ډوسن بیا ځل دا ځل سویپ ته ځي شاټ فاین لیګ فیلډر شته د یوې منډې لپاره دواړه بیټران په چټکۍ سره ځغاسته کوي او یوه منډه یې ترلاسه کړله 83 منډې پورته کېږي د سریلانکا د لوبډلې د انګلینډ 19 کلنو استرالیا 19 کلنو ته د 20 منډو په توپیر ماتې ورکړله او په هغه سیالۍ کې بریا ترلاسه کړه
انګلینډ د لومړنۍ لوبډلې په توګه د دغې جام نیمه پای البته پای لوبې ته لار ومونده. دا ځل ګورو کامینډو منډس غټ شاټ او بال د لانګ آن باونډرۍ بهر شپږ منډې. څه ښه لوبېږي نوموړی په دغه موقع کې د شپږو منډو لپاره توپ د بهر له میدان څخه غورځوي او شپږ منډې ترلاسه کړې. څه یو بهترینه شاټ دا ځل کامینډو منډس دی چې د شپږو منډو لپاره توپ د باونډرۍ لاین څخه بهر غورځوي. څومره ښه لوبېدنه. ګورو بیا ځل توپ پوش کېږي دلته ډیپ میډ وکټ په طرف باندې فیلډر د باونډرۍ څخه راغی توپ یې فیلډ که یو منډه ترلاسه شوه. په دغه اوور کې 5 توپونو باندې 12 منډې راغلې وې. دلته بیا اروپای ته رسېږي 14 منډې پکې راغللې 14 اروپا اختتام په 42 توپونو اوس نه د سریلانکا لپاره 9 منډې پکار دي تر څو بریا ترلاسه کړي. کرنټ رن ریټ 6.92 نږدې 7 منډې او ریکوایر رن ریټ بیا 5.57 په روانه سیالۍ کې. سریلانکا ورو ورو د هدف د پوره کولو لپاره نږدې کېږي. 23 توپونه 28 منډې مهمه ملګرتیا اپیل او دلته آوټ. ال پی ډبلیو ښکار ګرځي بالاخره کامینډو منډس په تېره اوور کې ډېره ښه شروع او نوموړی بیا ریویو ته ځي. ال بی ډبلیو ښکار ګرځي د ویل جاکس په دریمه اوور په لومړی توپ مخامخ پلم لګېدلی دی خو ریویو دا اخیستې ده. نه پوهېږم چې څه اراده لري. په امپایر ډیسیژن فیلډ کې به معلوم شي چې ال بی ډبلیو آوټ دی لپاره که نه. توپ دلته سیده پاتې کېږي او اپسټم وکټ هم ښکاري د نوموړي څخه. نو د وکټ د راتلو چانس ډېر دی. د بال او د بیټ ترمنځ الټرایچ کې هېڅ کوم اړیکه نشته او د بیا په ده نیت وکټ اخیستي چې توپ یا لوړ به د وکټو د سټمپ څخه ځي یا هم بهر خو توپ سیده پاتې شوی دی. پیچنګ لاین وکټ امپیکټ ان لاین اوریجنل ډیسیژن آوټ او وکټ هیټینګ ریویو له لاسه ورکوي. کامینډو منډس بالاخره په 14 منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه. یوه شپږیزه یې ترسره کړله په توپ وهنه کې او دلته بیا یو بله وکټ راځي د انګلینډ لپاره. بهر ځي له میدان څخه نوموړی بالاخره خپله وکټ لاسه ورکړه. 5 زیان په 90 منډو کې دلته راغی. دا 30 منډو مهمه ملګرتیا پارټنرشپ ته د پای ټکی د ویل جاکس د دریمه اوور په لومړي توپ باندې. ریویو هم له لاسه ورکړله. سریلانکا په توپ وهنه کې خپله لومړنۍ ریویو له لاسه ورکوي. یوازې یوه بله ریویو له ځان سره لري او راتلونکي بیټران به په هغه ریویو باندې سروایو کوي خپل ځان. 7 منډې ورکړې تر دې دمه په 2.1 اوور کې 2 وکټې ترلاسه کړې دي. بهترینه بال ویل جاکس اب ریکړ توپ اچوونکی ویلا لګی بل چپ لاسه بیټر راځي. لونډر لپاره د 27 سیالیو کې 622 منډې لري. 106.4 سټرایک ریټ سره تر ټولو زیاتې منډې په یوه سیالۍ کې 46 بیا ترسره کړي دي. په 28 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې د سریلانکا لپاره لوبېدلی دی. د دفاعي انداز سره توپ لوبوي. د سریلانکا د لوبډلې د 19 کلنو ملي لوبډلې لوبډلمشر هم پاتې شوی نوموړی. څلوېښت منډې په 9 البته 40 توپونو باندې 9 منډې دلته بیا هم توپ لوبول کېږي. خپله ویل جاکسي د توپ مخه کوي. منډې فرصت موقع نشته. 9 توپونه 9 منډې بس
ویل جیکس یو ځل بیا څلورم توپ ترسره کوي دغه اوور. اپیل 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 او دلته امپایر خاموشي. دا څرګندوي چې ناټ آوټ دی بیټر. خو ګورو چې هاري بروک څه کوي، ریویو لپاره ځي او که نه. توپ لیګ سټمپ ته روان و، په همدې خاطر هغه ریویو ته هم زړه نه ښه کوي، نه غواړي چې ریویو واخلي په دغه موقع کې. ډایرکټ لیګ سټمپ کراس کوو دغه بال. بیا ځل توپ لبول کېږي، دا ځل شاټ بیک فوټ باندې یوې منډې لپاره په ارامه سره توپ ولوباو. یو منډه ترلاسه کړله دواړه بیټرانو په ارامۍ. یو نوي ته منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې. په دغه اوور کې وروستۍ یوه منډه ده چې راغله. اوریجنل ډیسیژن ناټ آوټ. وکټ هیټینګ، واو وکټ هیټینګ. ریویو یې نه واخیستې، لیګ سټمپ باندې توپ ترسره کړی، خو توپ بیا دغه نه وروسته ګورو نو سیده پاتې شوی. هاري بروک هم سمایل کوي، خندا کوي چې ریویو لپاره لاړ، خو د بالر مشوره وه چې ریویو وانخلي. اصل ریورډ سویپ کوښښ شاټ بیک فوټ پوینټ کې البته فیلډر شته د منډې موقع نه وه. اور پای ته رسېږي، بهترینه بال که چېرته ریویو اخیستی وي دویمه وکټ به هم د ویل جیکس په نامه راغلی به. 1400 ورو په اختتام یو نوي 15 وکټ سریلانکا د لاسه ورکړي دي. له دې نه وروسته به توپوهنې ته وبه ګورو چې څوک انتخابېږي، څوک راځي د توپوهنې لپاره. مهیش دکشانه دشمن ته چمیرا، مهیشا پتیرانه ډیسن شناکا لوبډل مشر د سریلانکا د لوبډلې. دا هغه بیټران دي چې راتلونکي کې به راځي د توپوهنې لپاره. ګورو توپ بیا هم لوبول کېږي په لیګ سټمپ باندې. دغه توپ بیتل راغلی توپ اچونې لپاره. یوې منډې موقع په شاټ فاین لیګ کې لیانګ یې ترلاسه کړه. بار بار همغه ایل بي ډبلیو تکرار ښکارئ چېرته چې هاري بروک د ریویو اخیستلو لپاره نه ځي. دویم توپ لپاره بیا هم بیتل توپ اچونې کې مصروفه دی. چاپلاس یې ورو توپ اچونکی کټ کېږي. دغه توپ د ډیپ پوینټ په طرف باندې فیلډر په ځای سره شته، منډې موقع نه ورکوي. څه بهترینه بال. په لومړي توپ یې لیګ بای په صورت کې منډه راغلې. 1.2 اوورونو کې تر دې دمه 4 منډې ورکړي. نوموړي لا هم په خپل بولینګ کې مصروفه دی. لیانګي اصل بیا بهر توپ ترسره کېږي لږ څه، خو ولوبول شو ډیپ کور په طرف باندې. شارټ کور فیلډر ناکامه په بال نیولو کې 2 چټکې منډې ترلاسه کوي. 4 نوي منډې پوره کېږي د سریلانکا. 33 توپونو باندې 15 نورو منډو ته ضرورت لري. شارټ کور فیلډر ډېره هڅه وکړه چې توپ راوګرځوي مګر بریالی نه شو. بیتل یو ځل بیا دا ځل بیا هم د ریورډ سویپ کولو کوښښ، لنډ ځای کې منډه کوشش. ډی پوینټ باندې فیلډر بال فیټ کولو کې ناکامه، خو بیک اپ شته. یوه منډه بیا هم ترلاسه کوي. 9 توپونو باندې 15 منډې پارټنرشپ ملګرتیا ترسره شوې تر دې دمه د دواړو بیټرانو ترمنځ. 32 توپونو باندې 40 منډې پکار دي د سریلانکا لپاره. 109 منډې هدف ایښودل شوی دی په رابانه سیالۍ کې. فیلډینګ چینج ډیپ میډ وکټ داخل ته راځي او سکویر لیګ ځي بیا بهر د سرکل څخه. میډ وکټ راغی، شارټ میډ وکټ کور ته بیا د شارټ میډ وکټ فیلډر ځي د چپلاسي بیټر ویلا لګي ته توپ لبول کېږي. دلته منډې کوشش په شارټ سکویر لیګ کې په ارامۍ سره یې ترلاسه کوي. سرخوکیه جوړ کړی فیلډینګ کې. هاري بروک ته وخت پر وخت خلاص او چپلاسي بیټر ته دی مجبور دی چې فیلډینګ کې چینج او تغییر راولي.
پنځه منډې راغلي تر دې دمه په روان اوور کې 5 توپونو باندې. یو ځل بیا قدمونه استعمال کوي دلته توپ لوبول کېږي. شاټ میډ وکټ په طرف باندې فیلډر تر څو د باونډري څخه راځي. دواړه بیټران په ارامۍ سره یو منډه جوړوي. اوور پای ته رسېږي 19 د 15 لوبغاړو په اختتام 15 اووره پای ته رسېږي. په وروستي 15 اورونو کې دوی ته نه 32 منډې پکار دي، یعنې په هر اوور کې 6.40 او دوی بیا په کرنټ رن ریټ کې نو که ګورو لوبېدلي تر دې دمه 6.4 وه. ډېره ښه لوبېدنې ترسره کړې ده تر دې دمه په روانه سیالۍ کې. څوک به راځي د توپ اچونې لپاره؟ ویل جیکس کاري په توپ اچونه کې بالینګ ترسره کوي. سویپ هڅه، بال په هوا کې او سیده د فیلډر لاسو ته کیچ آوټ. دریمه وکټ د ویل جیکس لپاره او بالاخره لیانګ د چې خپله وکټ د کیچ آوټ په صورت کې ډیپ میډ وکټ کې د جوکب بیتل لاسو ته دغه کیچ ډالۍ کوي. ارامه سره دلته کیچ ترلاسه کوي، هیڅ ستونزه هم مشکل نشته. د سویپ کولو کوښښ کوو، غوښتل چې دغه توپ په زمیني آن فیلډ وروبئ، خو هلته بیتل لاسو ته بیا توپ رسیږي او هغه یې کیچ کوي. غټه وکټ راغله دلته د ویل جیکس په توپ اچونه باندې. ضروري وکټ وه چې ترلاسه یې کړه. نوی بیټر څوک راځي د توپوهنې لپاره په دغه حساس پړاو کې د سریلانکا لپاره؟ لوبډل مشر ډسن شناکا 19 توپونو باندې 19 منډې جوړې کړې. جانیت لیانګي شناکا په 140 سیالیو کې 1943 منډې لري. شپږ نیمه سلیزې 4 بیا تر ټولو غوره منډې 140.95 سټرایک ریټ سره لوبېږي. ویل جیکس نو د خپل 3 اورونو په لومړي توپونو باندې وکټې ترلاسه کړي دي. خپل لومړي اور په لومړي توپ وکټ، دریم اور په لومړي توپ وکټ، هغې کې بیا یو LBW لپاره ریویو وانخیسته. دلته بیا د خپل وروستي اور په لومړي توپ وکټ اخلي. ویل جیکس نو بهترینه کارکردګۍ سره په نن سیالۍ کې بالینګ کې لوبېږي. شاټ لپاره بیا هم توپ لوبول کېږي. ډیپ میډ وکټ کې فیلډر شته. یوه منډه په ارامۍ سره جوړوي. دویم منډې لپاره هڅه، خو بېرته ستنېږي. 98 منډې پوره شو د سریلانکا د لوبډلې. 20 توپونه 21 منډې. کار لږ څه سخت شو د سریلانکا ته. که چېرته یو بله وکټ دلته راځي، ویلا لګیا شناکا وکټ ورکوي، نو دوی به ډېر سخت حالت سره مخ کېږي په روانه سیالۍ کې. ویلا لګای سټرایک باندې قرار لري. پر وړاندې ابریکر خلاص توپ اچوونکی، قدمونو استعمال، ډیپ کا ورته توپ روان دی. فیلډر د بال فیلډ کولو هڅه کوي. بهترینه ډګر ساتنه دلته د بیتل لړخه او دواړه بیټران په چټکۍ سره بیا 2 منډې ترلاسه کوي. په دغه موقع کې 100 منډې پوره شوې د سریلانکا د لوبډلې. په 26 توپونو باندې 9 نورو منډو ته ضرورت لري. لومړی 50 په 42 توپونو باندې دوی بشپړه کړې. کټ کېږي دغه توپ د ډیپ بیکورډ پوینټ په طرف باندې. بیا هم بیتل د توپ مخه کوي او 2 چټکې منډې بیا ځل ترلاسه کړې. 22 منډې په 25 توپونو باندې 119 منډې هدف ټارګټ ټاکل شوی په روانه سیالۍ کې.
بیا ځل ګورو ویل جیکس کټ کېږي دغه توپ د ډیپ بیک بوټ پوینټ په طرف باندې دا ځل یو منډه په ارامۍ سره ترلاسه کوي. شپږ منډې په دغه اوور کې راغلل. بهترینه بال 4 اوور کې 14 منډې ورکړې. 3 مهمې وکټې یې ترلاسه کړې. ویل جیکس په نن په توپ اچونه کې څومره ښه ولوبېده. که څه هم په بیټینګ کې 3 منډې جوړې کړې توپوهنه کې، خو ولې په بالینګ کې که وګورو بیا ډېره بهترینه توپ اچونه ترسره کړه. 40 توپونو باندې 26 منډې په کار دی اوس د سریلانکا لپاره، تر څو دوی بریا ترلاسه کړي، اتلولي ترلاسه کړي. درې اشاره 5 اکانومۍ سره یې توپ اچونه ترسره کړله. په 4 اورونو کې 14 ډاټ توپونه ترسره کړل. عادل رشید بیا هم انتخابي کې توپ اچونې لپاره یو شاټ توپ ترسره کړی دی. ویل جیکس او نور ټول په ګوډ لاین کې مخکې دغه توپونه یې ترسره کړي دي. عادل رشید لومړی توپ دلته منډې لپاره کوښښ بیرته ستنېږي. ویډا لګی منډې فرصت چانس نشته چې ترلاسه یې کړي. 23 توپونه 26 منډې. څه ډول به دفاع کوي د دغه منډو څخه عادل رشید. بیا هم توپ لوبول کېږي د شارټ فاین لیګ په طرف. خپل عادل رشید زی د توپ په مخه کوي. ومنډه په ارامۍ سره ترلاسه کړه. تر ټولو کمې منډې انګلینډ چې دفاع کړي دي 119 منډې د پاکستان پر وړاندې په 2012 کې، 142 د افغانستان پر وړاندې په نیو ډیلي کې، همداشان 150 منډې د پاکستان پر وړاندې په 2012 کې دوبۍ کې، 153 د انډیا پر وړاندې په لارډز کې 2009 کې، 160 بیا پاکستان پر وړاندې دفاع کړي. د انګلینډ لوبډلې ډبل لپاره پیل، خو امپایر خاموشي ځکه توپ بهر روانو د افسم څخه. په 21 توپونو باندې 25 منډو ته ضرورت لري. نزل بیا عادل رشید اصل توپ لوبول کېږي د شارټ فاین لیګ په طرف باندې. یوې منډې موقع په ارامه سره یې ترلاسه کړه. 115 منډې پوره شوې د سریلانکا د لوبډلې. وروستي 2 توپونو ته منتظر پاتې کېږو چې عادل رشید څه ډول ترسره کوي. پروړاندې ویلا لګی هم په توپ لوبول شوی دی سکویر لیګ په طرف باندې. فیلډر د بال مخه کوي. شارټ فاین لیګ نه راغی. یوه منډه په ارامه سره ترلاسه کړه. 19 توپونه 23 منډې. برخلیک ټاکونکی اوور له دې نه پس 18 اوور به پرېکړه کوي د روانې سیالۍ چې کومه لوبډله مخکښه کېږي او د کومې لوبډلې د بریا تله درنیږي. وروستی توپ د عادل رشید مشوره لري د بټلر سره چې څه ډول توپ ترسره کړي. په کوم ځای کې نوموړی دغه توپ ډسن شناکا ته ترسره کړي. شناکا په 4 توپونو 2 منډې لري. ویلا لګی بیا په 12 توپونو 9 منډې له ځانه سره لري. عادل رشید دغه توپ فول کړ د ډیپ سکویر لیګ په طرف باندې. فیلډر چې تر څو راځي دواړه بیټران سیم کرن د بال مخه وکړه. په چټکۍ سره دواړه بیټرانو بیا 2 منډې ترلاسه کړي. اروپای ته رسېږي 4 اوور کې 15 وکټ. بهترینه بال 18 توپونه 21 منډې. اوس نو د سریلانکا لپاره کار لږ څه سختېدونکی دی، خو منډې دومره ډېرې نه دي. په هر اوور کې یوازې 7 منډې په کار دي چې دوی ترلاسه کړي او بریا په خپل نوم کړي. خو سخته به د سریلانکا لپاره ځکه دوی خپلې 6 وکټې هم له لاسه ورکړي دي په روانه سیالۍ کې. د دې نه وروسته تکشانه چمیرا او بیا پتیرانه به راځي. وروستۍ وکټې به د دوی دغه وي، هغه نو ټلنډران دي
هغې ته سیالي پاتې کېږي هم نو شاید امکان شته چې وبایلي دغه سیالي بیا ولاړګي او د سنشناکه وروستۍ هیلې دي د سریلانکا د لوبډلې د مینوالو 18 توپونه 21 منډې بیتل راغله بیا هم توپ اچونې لپاره چا چې په دوه اورونو کې 9 منډې ورکړې دلته یاد کړ لاین ایج راځي د تړمن په طرف باندې عادل رشید د بال پسې تر څو پورې چې عادل رشید رسیږي بال باونډري کراس کوي 4 منډې لکی باونډري ولاړګي دلته دغه باونډري ترلاسه کړله 112 منډې پوره کېږي د سریلانکا د لوبډلې ولاړګی ده چې دلته توپ د نوموړي د بیټ په باټم سره لګېږي او ایج په صورت کې دغه 4 منډې ترلاسه کړئ بیتل د دغه ورشروع په څلوریزه آغاز په باونډرۍ سره وشو اوس نو په 19 توپونو 19 منډې په کار دي 12 توپونو باندې 15 منډې پارټنرشپ یا ملګرتیا به کړې اصل کټ شاټ کول لپاره هڅه د کیچ لپاره پیل او ګورو چې دلته آوټ جوس بټلر څه یو بهترینه کیچ شاټ ته لاړ نوموړی خو بال لږ څه پورته شو که څه هم ولاړګې د توپ مخې ته خو د بیا ځان پسې وغورځوه او کیچ یې ترلاسه کړ مهمه وکټ دلته راځي خو امپایر لا مطمئن نه دی د کیچ چیکنګ به ترسره کېږي په دغه موقع کې معلوم به شي چې لوبغاړي خپله وکټ له لاسه ورکړی او که نه ولاړګي که څه هم د بټلر مخې ته نوموړی راځي او بټلر بیا ځان غورځوي خپله یې دلته دغه کیچ په ارامه سره ترلاسه کړ معلوم به شي چې توپ د بیټ یا ګلب سره ټچ دی او که نه بلې توپ د بیټ په جی یا ایج باندې راځي او هلته وروسته د بوټ باندې لګېږي او بیا هوا ته پورته کېږي او بټلر بیا کیچ ترلاسه کوي بیا هم امپایر غواړي چې خپل ځان مطمئنه کړي ګورو د فیلډینګ this is in fielding out کار سخت شو د سریلانکا لپاره هغه تیره باونډري بیا د بای په صورت کې راغلی وه چې نوموړي ترلاسه کړې وه کار اوس نو د سریلانکا لپاره سختیږي سبا ته به افغانستان د هندوستان پر وړاندې خپله بهترینه سیالي ترسره کوي نیمه پایلو به مهمه او اساسي سیالي هغه سیالي به تاسې را سره د کاور ډرایب یوټیوب چینل څخه تعقیبوئ په دې هیله یم چې تاسې هلته زموږ ملتیا وکئ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کئ کاور ډرایب په درکړل شوي لینک باندې کلیک وکئ او دغه کرکټ د سیالیو ژوندی بهیر را سره بیا په لایف سکور اپډیټ کې به تعقیب کوئ د نوت ولاړګي 14 توپونه ولوبول 9 منډې جوړې کړې د 15 منډو هغه پارټنرشپ ملګرتیا دلته پای ته رسیږي نوی بیټر مهیش البته دشمن ته چمیر راځي یو بیا سیالیو کې 103 منډې لري 2.0 سټرایک ریټ څلېرویشت تر ټولو غوره منډې ناټ آوټ په هغه سیالۍ کې بیا پاتې شوی و نوموړی پروړاندې بیتل توپ اچونه کوي دلته توپ لوبول کېږي کټ کړ دغه توپ د منډې موقعې فرصت نشته چې ترلاسه یې کړ 15 توپونه او 19 منډې ولاړګي بیا غټ شاټ کوشش کړی و د بیتل پر وړاندې ګورو بیا هم بیتل ازل توپ او سیده د فیلډر لاس وته او کیچ آوټ اتم زیان اتم نقصان د سریلانکا پر وړاندې وکټ راځي دغه مهمه شیبه کې څه کوي دلته بیتل په توپ اچونه کې نوموړی مهم وخت کې 2 وکټې ترلاسه کوي
دښمن ته چمیره دغه توپ بیا د کیچنګ پریکټس د هاري بروک ته مخامخ هغه ته په شاټ کور کې دغه توپ ورډالی کړ. نن انګلینډ ټاس ګټلی او خپله یې د توپ وهنې به پرېکړه کړې به او د 109 منډو هدف یې وټاکه. چمیره په توپ اچونه کې 15 وکټې ترلاسه کړې خو په توپ وهنه کې په 2 توپونو باندې بغیر د کومې منډې جوړولو بهر ځي له میدان څخه. نه چندان لوبېدنه جاکب بیتل ته چې دومه وکټ په روانه ور کې ترلاسه کوي. 112 منډو کې اتم لوبغاړی دلته لاسه ورکوي. بیک ټو بیک پرله پسې 2 وکټې راغلي. مهیش تکشانه نوی بیټر راښکته کېږي میدان ته د توپ وهنې لپاره. تکشانه به ګورو چې څه ډول لوبېدنه ترسره کوي. 14 یې تر ټولو ډېرې منډې دي په شپږ اویا شل اوريزو سیالیو کې 4 نوې منډې تر دې دمه ایزه بیټر جوړې کړي دي او د کیچ نه مخکې سلیبریشن بیا بیتل ترسره کړی و. څومره ښه توپ اچونه د جاکب بیتل ځلاړخه. تکشانه په سټرایک دی اوس د بیتل د روان ور 5م توپ مخه به کوي. 4 بای منډې راغلي دي تر دې دمه په دغه ور کې. توپ لوبول کېږي د شاټ میډ وکټ په طرف باندې. فیلډر هلته نشته. 1 منډې موقع په ارامۍ سره یې ترلاسه کړه. 114 منډې رسېږي د سریلانکا د لوبډلې. لوبډل مشر شناکا راغی سټرایک ده د توپ وهنې لپاره. شناکا سټرایک باندې وروستي توپ مخه به کوي د بیتل او دلته سټمپ آوټ. قدمونه استعمال کوي. بیټ شو نوموړی او سټمپ آوټ کېږي. څه مهمه ور څه بهترینه بال. لوبډل مشر دلته وکټ له لاسه ورکړه. مخکې راغی توپ پسې خو توپ د نوموړي څخه خطا کېږي او سټمپ آوټ کېږي نوموړی. 3 وکټې په دغه ور کې راغللې. یوازې 15 منډې بیا ورکوي. 4 پکې بای وې او جوز باټلر چې څنګه توپ نیسي سمدس سټمپ وهي او بیتل د بهترینه بالینګ ښکار ګرځي لوبډل مشر ډسن شناکا. په 12 توپونو اوس یوازې 14 نورې منډې پکار دي تر څو بریا ترلاسه کړي د سریلانکا لوبډله. 119 منډو څخه دفاع د انګلینډ لوبډلې توپ اچوونکي ګورو نو اوس ټیلنډران دي. مهیش تکشانه او مهیشه پتیرانه دوی نو اوس توپ وهنه به ترسره کوي. دا چې دوی څه ډول لوبېږي څه ډول توپ وهنه ترسره کوي دا به هم معلوم شي په څو شیبو کې. سخت حالت سره مخ دي د سریلانکا د لوبډلې بیټران په روانه سیالۍ کې. لیم ډوسن انتخاب شوی د توپ اچونې لپاره. یو چپلاسې ځي بل نه بیا بل چپلاسې راځي چا چې 3 وکټې ترلاسه کړې وي. دلته ډوسن په 3 اورو کې 30 منډې 1 وکټ لري. پروړاندې بیا توپ لوبونه کوي. رن آوټ چانس ګورو موقعیت دلته بیا ډېر سخت دی خو بالاخره منډه یې ترلاسه کړه. تکشانه او چې توپ یې ولوباو. پتیرانه راځي سټرایک د 11 توپونه 15 منډې. په تیر وروستي توپ باندې قدمونه استعمال شناکا کړی او بیټ شو نوموړی بیا سټمپ آوټ په صورت کې خپله وکټ یې له لاسه ورکړه. بیتل څه بهترینه بال ترسره کړل. ټرنینګ پوینټ د بیتل اوور. پتیرانه په سټرایک دی. دلته توپ او نه ترلاسه کېږي دغه کیچ. لږ څه لوډ پاتې شو. مهیش تکشانه سره د نوموړي ټکر راځي او منډه ترلاسه نه شو کړی.
ډېر کوښښ وکړ ډاوسن خو ونه رسېد توپ ته ځل بیا لیم ډاوسن هلته جټا پیجاو کیچ بیا ډراپ لوکی ووډ څه کوي دلته دغه موقع کې په شاټ بیکورډ پوینټ کې ولاړ دی مخکې راغلی نوموړي او د مخې سره دغه توپ راغورځېږي 9 توپونه 14 منډې څه بهترینه حالت دی د انګلینډ لپاره او څه بدبخته دی د سریلانکا لوبډلې توپ وهونکي بیا اصل ګورو ډاوسن د اصل تکشانه پر وړاندې بهر دغه توپ د ابسم څخه پرېښود لیفټ یې کړ وکټ کې پرته اته توپونه 14 منډې په کار دي دوی لپاره ترلاسه کولی شي او که نه په اتو توپونو 14 منډې بیا هم تکشانه په سټرایک باندې قرار لري دلته سریلانکا مینهوال بیا خاموشه دي غټ شاټ لپاره هڅه بیټ شو نوموړی پول کولو کوشش یې وکړ غوښتل یې چې دغه توپ مخامخ واخلي خو بیټ شو او وکټ کیپر بټلر سره توپ په لاس کې پاتې کېږي هم وروستي توپ ته منتظر پاتې کېږو چې څه ډول به یې ترسره کوي دلته لیم ډاوسن 3.5 اورونو کې 25 منډې ورکړې دغه اور کې یوازې 2 منډې راغلي د نوموړي پر وړاندې دا هم وروستی توپ د روانه ور اصل دفاعي انداز سره توپ لوبول کېږي منډې چانس نشته اور پای ته رسېږي شپږ توپونه 14 منډې جالبه شو سیالي سریلانکا دغه سیالي له لاسه ورکوي حالات سخت دي د دوی لپاره آیا سریلانکا به دغه 14 منډې پوره کړي او که نه وروستي اور لپاره به یا که به بیتل راځي او که کوم بل توپ اچوونکی دلته ګورو بیا هم بیتل راغلی دی لومړی توپ او دلته اپیل 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 او امپایر پرېکړه چې آوټ وکټ راغله په تیرانه وکټ له لاسه ورکړه بټلر یوازینی لوبغاړو چې اپیل یې کوو وګورو ال بي ډبلیو آوټ دی او که نه تو فکر کومه چې ان سایډ چې راغلی داخل ته دغه توپ راغلی د بیټ څخه وروسته بیا ټچ کېږي بله توپ د بیټ سره ټچ دی او امپایر پرېکړه بیا نو چینج کېږي به خو هلته دوی منډه ترلاسه کړې ده بله ډاټ توپ راځي په لومړي توپ منډه رانغلله ځکه هلته د ال بي ډبلیو اپیل شوی و امپایر آوټ پرېکړه کړې وه 15 توپونه 14 منډې په دغه موقع کې ګورو چې څه کوي بیا هم لنډ ځای کې منډې کوشش په تیرانه
بیرته منډه ترلاسه کوي 114 منډې پوره کېږي 4 توپونه او 14 منډې اوس پکار دي بیا هم غټ شاټ بال په هوا کې شاټ ترمن کې او دلته کیچ آوټ بالاخره بریا ترلاسه کړه د سریلانکا پر وړاندې دلته انګلینډ د 109 منډو هدف څخه دفاع ترسره کوي څومره بهترینه بال څه په زړه پورې توپ اچونه د دغې لوبډلې د لوبغاړو لړخه بریالي ثابتېږي او بالاخره وشو کولی چې د 109 منډو څخه دفاع ترسره کړي په دغه موقع کې او بریالي کېږي د انګلینډ د لوبډلې مینهوالو ته دې ډېر ډېر مبارک وي